هناره باندې کړله اسلامي امارت سره د علي امین ګنډاپور مخامخ خبرې احمقانه وبللې. سلام ستړي مشئ په مکړی د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هناره بانیکر د اسلامي امارت سره د خیبر پښتونخوا د سر وزیر علي امین ګنډاپور د مخامخ خبرو کولو وړاندیز احمقانه بللی دی. علي امین ګنډاپور ویلي و چې له اسلامي امارت سره د مخامخ خبرو لپاره کابل ته پلاوی استوي. د جیو نیوز د جرګې په خپرونه کې هناره بانیکر د علي امین ګنډاپور خبرو ته په اشاره سره ویلي هر هغه څوک چې فکر کوي دغه خبرې به بدلون راولي هغه د یو ځل د ټي ټي پي د بیرته راوستلو لپاره د تیرې هوکړې پایلې وګوري. هغه وویل چې اسلامي امارت پوهیږي چې ټي ټي پي د پاکستان سره کرښه ده خو د پاکستان ګاونډیو د موضوع ته هیڅ ارزښت نه دی ورکړی. پاکستان د افغانستان اسلامي امارت ته د ټي ټي پي په هره بڼه وضاحت ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو دغه پخوانی وزیر د علي امین ګنډاپور هغه بیان چې د غواړي له اسلامي امارت سره د ټي ټي پي په اړه مخامخ خبرې وکړي احمقانه بللی او ویلي دي چې خبرې اترې د هرې ستونزې د حل لپاره مهمې دي خو په خبره چې دغه خبرې اترې باید مرکزی حکومت وکړي نه ایالتي حکومت. 2 ورځې وړاندې د پاکستان د خلکو ګوند مشر بلاول بټو زرداری په ملنډو ویلي و چې د خیبر پښتونخوا سر وزیر علي امین ګنډاپور باید افغانستان ته لاړ شي او طالبان یې له ځان سره وساتي. بلخوا د خیبر پښتونخوا ایالتي وزیر ظاهر شاه تور ویلي چې مرکزی حکومت چې هر څه کوي د خیبر پښتونخوا حکومت به له اسلامي امارت سره هرومرو خبرې کوي. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د خیبر پښتونخوا سر وزیر له اسلامي امارت سره د مخامخ خبرو اترو وړاندیز وکړ او ویل چې له افغانستان سره په خپله خبرې کوي او مرکزی حکومت د خپلې تګلارې په کور کې وساتي. نوموړي زیاته کړې وه چې له افغانستان سره د یو ایالتي حکومت په توګه خبرې کوي او د یوه پلاوي له لارې به په کابل کې دغو ټولو ستونزو ته حل لټوي.